بلوچستان کې د بلوڅانو ښکار عملیات او سړکونو ته وتل پنجاب ته په تللي پایپلاین هم برید کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلوچستان په ګڼو برخو کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو غورځنګ هممهاله عملیات ترسره شوي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ په سیبي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو یوه پوسته سقوط کړه او ورسره یې ګڼ جنګیالي لارو او کوڅو ته وتلي وو. په پښین ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو یو ټانک په ماین والوځاوه او همدارنګه پنجاب ته تلونکی د غازو پایپ لاین ویشتلی دی. په یوه وخت دوی د کوټې کراچۍ، د کوټې تفتان، د ګوادر ان 10 لارو او د نوشکي لویه لار تړلې وي. په دې سربیره دوی د سند بلوچستان پر لویه لار هم د تلاشي سیار چک پاینټ جوړ کړی و او په تربت او کیچ ولسوالیو کې د بریدونو راپورونه نشر شوي دي. په دې ویډیوګانو کې په کیچ کې 4 سوځول شوي موټر لیدل کېږي چې بلوڅ وسلوال ادعا لري د بلوچستان طبیعي منابع پکې لوټ کېدي او دوی ورته اور اچولی دی. همدارنګه په پښین کې د موټر الوزولو او د غازو پایپ لاین د ویشتلو صحنې لیدل کېږي. بلخوا د امریکا استخباراتي ادارو TTP راتلونکی ګواښ وباله. پر زامنو یې حملې زیاتې شوې. پلار یې غبرګون وښود. پاکستاني رسنۍ ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی چې د امریکا تر 18 پورې استخباراتي ادارو د تحریک طالبان پاکستان ډله د واشنګټن لپاره احتمالي راتلونکی ګواښ بللی دی. د دغو ادارو لخوا چمتو او د سې شنبې په ورځ خپاره شوي 10 مخیز راپور کې ویل شوي که څه هم د تحریک طالبان پاکستان عملیات د پاکستان حکومت پر وړاندې بریدونو پورې محدود دي، خو د دغې ډلې وړتیاوې له القاعدې ډلې سره تاریخي اړیکې او د متحده ایالاتو پر وړاندې د هدفي عملیاتو لپاره پخوانی ملاتړ د اندېښنې وړ دی. ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې ته TTP لخوا د نړیوال ګواښ په اړه خبرداری ورکړی، خو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو په لویه کچه دغه ډله پاکستان پورې محدود ګواښ ګڼلی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.